خبرو کې فصاحت وو، خبرې یې سمې او پوره کولې. کوم وخت چې د ده علیه الصلاة وسلام 2 کاله پوره سوه، مور ته مو وروستل او عادت همدا و چې دایګانو به هلکان پس د 2 کالو خپل مور او پلار ته وروستل. خو ځینو پلرو به د 2هم وار دپاره بیا دغه کوچنی ودایي ته ورکړي چې څه موده دې نوره هم په صحرا کې تېره کړي، او ځینو خلکو به پر دغه 2 کالو بس کړه. نو اوس حلیمې هم محمد صلی الله علیه و آله وسلم و مکې مکرمې او خپلې مور ته راوستي، مګر کوشش کوي چې بیرته یې د ځانه سره بوځي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینه ورته وایي بس ته د لیدې وي، او حلیمه ورته وایي دلته ګرمي ده، مرضونه دي، دی تر اوسه ښه نه دی لوی سوی، ښه موده به نور هم را سره بوځم. حلیمه وایي موږ دا کوشش کاوه چې بیرته یې را سره بوځو، ځکه موږ په دې کې هغه برکتونه لیدلي وه. څو په آخر کې مو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم مور راضي کړه چې دا یې را سره بوځو، او 2هم وار مو بیا بني سعد ته راوستي. ورونو دلته به ستاسې د معلوماتو د زیاتوالي دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضاعت او رضعي ورونه او خویندې در وښول سي. اول هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې پس له د ده د مور څخه تی ورکړی دي، هغه ثویبه ده چې د ابو لهب ازاده سوې منځه وه، چې هغې د خپل زوی سره چې مسروح نومېدی تی ورکړي. او دغه ثویبې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه و حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی و، چې په دې حساب سره حمزه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو او رضعي ورور یې هم سو. او دغه ثویبې په وروسته کې و ابو سلمه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی دي. نو ابو سلمه رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضعي ورور سو. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه رضعي ورونه یا خویندې چې د حلیمې او حارث اولادونه وه داسې دي: عبدالله ابن حارث، انیسه بنت حارث یا انیسه بنت حارث، حذافه بنت حارث چې په شیماء سره مشهوره ده. او دغه حلیمه د ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب دایي هم وه، چې ابو سفیان ابن حارث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی و او رضعي ورور یې هم سو. همدارنګه حلیمه السعدیه و حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی دي، چې حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 2 طرفو رضعي ورور سو، یو د ثویبه د طرفه او بل د حلیمه السعدیه د طرفه. اوس به بیرته خپلې کیسې ته راسو. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر 2هم وار راوستلو څه موده وروسته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تی یا رضعي ورور وارخطا او پزغستا خپل مور او پلار ته راغلی او ویل یې هغه زما قریشي ورور بیریږي. دوی ورته ویل څه ورته پېښه ده؟ هلک ویل 2 نفره چې سپین کالي یې اغوستي وه راغله او محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې بېسده کړي. حلیمه او حارث د دې خبر په اورېدلو ډېر وبېرېدل او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته په تلوار ورغله. که ګوري د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مخ رنګ بل قسم اوښتي دي. دوی ورته ویل څه درته پېښه ده؟ محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویل 2 نفره چې سپین کالي یې اغوستي ور راغله، زه یې ووهلم او پر مځکه ولوېدم، بیا یې زما ځیګر راڅرې کړي او زما زړه یې راویستی. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په صحیح حدیث کې هغه چې امام مسلم یې روایتوي د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوچنیانو سره لوبې کولې چې جبرئیل علیه السلام ورته راغلی، دی علیه الصلاة والسلام یې واخیستی او بېسده یې کړي او د ده علیه الصلاة والسلام سینه یې ورڅرې کړه او زړه یې راویستی او د هغه څخه یې یوه ټوټه ایسته کړه، ویل دا ستا څخه د شیطان برخه ده. بیا یې دغه زما زړه د سرو زرو په تشت کې د زمزم په اوبو پرېولي او بیا یې بیرته د ده علیه الصلاة والسلام زړه په هغه خپل ځای کې کښېښاوه او سینه یې ور وګنډل. او کوچنیان د ده علیه الصلاة والسلام و مور یعنې دایي ته په ځغستا ورغله چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژل سو. دوی ژر هلته ورغله، ویې لیده چې د ده علیه الصلاة والسلام د رنګ بڼه اوښتې ده، چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه وصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم اعاده الى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. رواه مسلم. دلته د دې واقعې په لیدلو حلیمه ډېره وبېرېده او خپل میړه حارث ته وویل شاید دغه نفر د پیرانانو څخه وي.
موږ باید دغه هلک د مخه تر دې چې څه ورته پېښه سي خپلې مور ته ورولو. نو یې محمد صلی الله علیه و وسلم مکې مکرمې او خپلې مور ته وروستی. ویل دا دی ستا زوی مو جوړ روغ صحیح او سالم درته راوستی. د ده علیه الصلاة وسلام مور په تعجب کې سوه. ویل سبب څه دی چې راموستی؟ تاسې خو په هغه بل وار ډېر کوښښ کاوه چې درسره بوځئ او اوس مو پخپله راوستی. حلیمې ویل نه ویل کېږي، د دنیا شی او بدې دي، سبا به یو تکلیف ورته پېښ سي او ته به موږ ملامتوې، خو اوس مو صحیح سالم راوستی. امینې ویل یا یو سبب سته او حال به راته وایاست. خو حلیمه آخر مجبوره سوه او د هغه نفرو قصه یې ورته وکړه. امینې ویل تاسې پر ده د جن څخه وبېرېدلاست؟ دوی ویل هو. امینې ویل یا هېڅکله وده ته جن نسي ورسېدلی، ځکه ما د ده د ولادت په وخت کې خوب ولیدی چې یو څوک راته وایي ووایه اعیذک بالله الواحد من شر کل حاسد. قسم دی چې وده ته جن او شیطان نسي ورسېدلی. خیر حلیمه بیرته وبني سعد ته ولاړه او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې مور سره پاتې شو. کوم وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر وشپږو کلو ته ورسېدی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور د خپل وفات سوي میړه سره د وفا په سبب دا خوښه وبلل چې د هغه د قبر زیارت چې په یثرب کې وکړي. نو د مکې مکرمې څخه رهي سوه او 1500 کیلومتره لار یې مزل وکړ څو یثرب ته ورسېده. او د دې سره په دې سفر کې د دې کوچنی زوی محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د دې خادمه ایمن او د دې خسر عبدالمطلب ملګري وو. یوه میاشت په مدینه منوره کې تېره کړه. د هاخوا چې بیرته مکې مکرمې ته راتله د لارې په شروع کې مریضه سوه او په ابوا کې وفات سوه. ابوا د مکې مکرمې او مدینې منورې په مابین کې د یو ځای نوم دی او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 6 کاله او د عبدالمطلب سره بې له موره مکې مکرمې ته راغلی. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مور او پلار د دواړو د طرفه څخه یتیم سو. تربیه او روزنه یې د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې نوې مرحله شروع سوه. سبحان الله. تاسې یو څه فکر وکړئ، د دغه کارو څخه الهي مقصدونه وه، الهي حکمتونه پکښې کې وه. تر ولادت د مخه پلار وفات سو، عمر یې 6 کاله دی، مور یې وفات سو او اوس د نیکه په کور کې تربیه کېږي. محترم ورونو، په دغه بحثو کې مو دا وویل چې عربو د مخه تر اسلام د جاهلیت په وختو کې څونه ناوړه کارونه کول، حتی ژوندي انسانان یې ښخول. او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معزز او مشرفه نسب درته بیان کړي چې د شریف او محترم نسب خاوند وو، ځکه چې د الله جل جلاله اراده هم داسې وه چې د ده علیه الصلاة وسلام نسب باید شریف او لوړ وي. دا د پاره د دې چې څوک د نسب پیغور ورنکړي او خلق په ده علیه الصلاة وسلام باور او اعتماد ولري. او بل دی علیه الصلاة وسلام باید قوي قوم ولري چې دغه قوم یې د دشمنانو او تجاوزګرانو د تجاوز او تیري څخه وساتي. او همیشه پیغمبران هم داسې وي چې په قوي او معززه قوم کې پیدا کېږي او په هغه خپل قوم کې مبعوث کېږي چې د دې څخه مقصد هم دا دی چې په خپل قوم وساتل سي. لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة هود په 1 نمبر آیات کې فرمایي ولولا رهتک لرجمناک، چې دا د شعیب علیه السلام قوم او شعیب علیه السلام ته وایي که چیرې ستا قوم نه وای موږ به ته رجم کړی وای، یعنې د ډبرو په ویشتلو به مو وژلي وای. نو که یو پیغمبر د یو عادي نسب څخه وي یا قوم ونه لري، د هغه نبي ازارول د خلقو دپاره ډېر اسانه وي. او تاسې به په راتلونکي بحث او بیان کې ووینئ چې دغه د نسب شرافت د دې سبب وګرځېدی چې د یوه طرفه خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احترام کاوه او اعتماد یې پر درلودی، او د بله طرفه خلق د ده د آزاره څخه منع کول. او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت بیان درته وکړي چې کومې معجزې او کرامتونه د ده علیه الصلاة وسلام د ولادت سره یو ځای وه. دا هم د دې دپاره چې و خلقو ته د ده علیه الصلاة وسلام د راتګ زیري ورمعلوم سي. که څه هم د ده علیه الصلاة وسلام د راتګ علامې په پخواني آسماني کتابو کې ډېرې وې، خو سربیره پر هغه حوادث چې د ده علیه الصلاة وسلام د ولادت سره یو ځای پېښ شوه، په دې ټولو کې د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ اشارې وې. او بیا مو د ده صلی الله علیه و آله وسلم د یتیم کېدو حال بیان کړي. د مخه تر دې چې و دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرفه یتیم سو، او کوم وخت چې عمر 6 کلو ته ورسېدی د مور د طرفه هم یتیم سو. دا ټوله د الله جل جلاله اراده وه. علماء کرام د ده علیه الصلاة وسلام د یتیم کېدو دپاره ډېر سببونه بیانوي چې یو د هغو څخه دا دی چې په ده صلی الله علیه و آله وسلم کې رحمت، شفقت او مهرباني پیدا سي. ولې؟
که څوک د یتیموالي په حالت کې په خپل ژوند وکړي هغه داسې نه وي لکه اورېدلي چې وي. په عربي کې مثال دی وایي لیس الخبر کالمعاینه، اورېدل داسې نه دي لکه لیدل. شنیده کیف وادمانین دیده، دا چې یو سړی د یتیم پر سر لاس تیر کړي، دا چې یو سړی د یتیم پر سر لاس تیر کړي یا د یتیم سره کومک وکړي هغه داسې نه دی لکه خپل ژوند چې په یتیمواله پر تیر سوی وي. د دې دوه په مابین کې ډېر زیات فرق دی. نو الله جل جلاله په دغه یتیمواله سره دی علیه الصلاة والسلام رحیم او مهربانه تربیه کوي، لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ادبني ربي فاحسن تعذيبي، یعنی زما رب ادب او تربیه راکړه او په ښه ادب سره مؤدب کړم. نو تربیه الهی و او الله جل جلاله ښه ادب او ښه اخلاق ورکړه. او د علیه الصلاة والسلام د ژوند دغه حالات تصادفي او د ژوند پیښ نه دي، بلکې د دې شیانو د پیښېدو تر شا لوی مقصدونه و. علماء کرام د علیه الصلاة والسلام د یتیموالي نور سببونه هم وایي، خو زه د بحث د اوږدوالي د بیرې د هغو تر بیانولو تېرېږم. او دا بیان مو هم درته وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحرا کې تربیه سو او د صحرا د تربیې فایدې مو هم بیان کړې چې اول صحت او عافیت دی او بل د مشکلاتو تحمل دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ناز او نعمتو کې نه دی لوی سوی، دا د دې دپاره چې د سختیو او مشکلاتو د زغملو قدرت ولري. که تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وراتلونکي ژوند او حالاتو ته وګورئ وبه وینئ چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم ټول عمر په جهاد، عبادت، تکالیفو او ازارو تېر سوی دی. او بل د صحرا د ژوند څخه د ژبې فصاحت او بلاغت حاصلیږي، د ښاري خلقو ژبه ګډوډه وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فصیح ترین د خلقو چې دا هم د بني سعد د ژوند په سبب و. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله فرمایي کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله ما ته تا فصیح نه دی لیدلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څنګه به داسې نه وي یا ابا بکر، زه د قریشو څخه یم او په بني سعد کې تربیه سوی یم. ورونو اول قریش په خپله فصیح و او بل بني سعد هم په فصاحت کې شهرت درلودی. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غریب او مسکین لوی سو، مال یې نه درلودی، خو محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نسب مشرفه او معزز دی، خو د مال خاوند نه او د دې سبب چې د کورنۍ مال نه درلودی دا و چې د عبدالمطلب کورنۍ د حاجانو د خوړو او چښلو مسؤله وه. یعنی د حاجانو دغه مصارف چې رفاده او سقایه ورته ویل کېده د دوی پر غاړه نو ځکه زیات مال نه ورسره پاته کېدی. د سخا او ډوډۍ ورکولو په سبب د دوی سره هیڅ مال نه و او سخیان همیشه غریبان وو. یو مثال یې حاتم طائي دی چې په عربو کې ډېر مشهوره سخي و، خو دی د سخا په واسطه ډېر غریب و، ځکه په لاس کې شی نه پاته کېدی. د عبدالمطلب هم دغه حال و، د سخا او ورکړې په سبب یې څه نه درلوده. نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولې غریب او مسکین لوی سو؟ په دې کې هم الهي مقصدونه و چې یو د هغو مقصدو څخه دا و چې د مسکین او محتاج په حال خبر وي. ژوند یې د غنیانو او مالدارانو نو چې د فقراو د حال څخه بې خبره وي. هو غني به د خپل مال څخه یو غریب ته یو څه ورکړي، خو بیا هم د ده ژوند هوسا او اسوده وي. نو د غریبانو هغه حقیقي درد او احتیاج نه ور معلومیږي. نو ځکه الله جل جلاله دی صلی الله علیه و آله وسلم د کوچنیوالي څخه په یتیموالي او غریبۍ اخته کړي. الهي حکمتونه دي الله جل جلاله خپل رسول د رسالت د لوی بار واخیستلو ته آماده کوي. تاسې راسئ چې دلته یوه کوچنۍ قصه هم درته بیان کړم. وایي یو وخت یو سړی چې فقیر سړی و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مجلس ته ورغلی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بغل ته یا و څنګ ته یو بل غني سړی ناست و. دغه فقیر راغلی د دغه غني و بغل ته کښېنستی. په دغه وخت چې دا فقیر کښېنستی دا غني خپل کالي یو نوکی سره ورټول کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه، د غني څخه یې پوښتنه وکړه، ویل آیا دا کالي دې په دې سبب راټول کړه چې د ده فقر و تا ته در نسي، او که دې په دې سبب راټول کړه چې ستا غنا و ده ته ور نسي؟ د سړي څخه غلط کار پېښ شوی و، خطا ځینې پېښه شوې وه. نو د دغه خطا د کفارې دپاره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله زما نیم مال یې د ده، هر څه چې لرم د هغه ټولو نیمه یې د ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه غریب څخه د هغه فقیر څخه پوښتنه وکړه، ویل ایا قبول دې؟ هغه ویل یا. ویل بیریږم چې د دغه مال سره دغه غرور هم راته رانسي. ورونو
ښه متوجه سي، د دغه قصې په ماهیت کې فکر وکړي. نن ورځ اغنیا په غرور کې ډوب دي، د غریبانو څخه ځانونه ګوښه کوي. حال دا چې غرور د انسان سره نه ښایي. غرور و چې شیطان یې د همیش دپاره د الله جل جلاله د درباره څخه وشړي. غرور د ځانه څخه ایسته کړي. یو څوک به وایي چې ما غرور نه دی کړی، خو بدبختانه چې زه په خپلو اشنایانو، په خپلو رفیقانو، په خپلو دوستانو کې غرور وینم. صرف دا غرور یې په دغه دی چې څه پیسې لري. که دغه مال او پیسې ځینې ایسته کړي، بیا خوار او ذلیله انسان دی. دغه پیسو غرور ورته راوستلی دی. غرور ایسته کړي. غرور ډېر بد شی دی. د غرور په وخت کې توبه نه قبلیږي. او مغرور سړی و توبې ته رجوع نه کوي. او توبه دا ده چې تا د دغه سړي په مقابل کې غرور کړی دی، د هغه څخه به بخښنه غواړي چې هغه دې ونه بخښي، ستا توبه نه قبلیږي. خیر، کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور وفات شوه، د ده علیه الصلاة وسلام تربیه د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته. او دا چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم تربیه د عبدالمطلب پر لاس وه، په دې کې هم لوی حکمت هغه دا چې عبدالمطلب د قریشو سردار او د مکې مکرمې رئیس دی. نو همیشه به د قریشو او د نورو قبایلو مشران او سرداران د ده په مجلس کې ناست او حاضر وه. او په دې مجلس کې به د لویو کارو دپاره تصمیمونه نیول کېده او فیصلې به کېدلې. او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 6 کاله دی. نو د ده صلی الله علیه و آله وسلم د تعلیمي ژوند شروع په دې سره وسوه چې وویني د خلقو سره څه قسم گزاره او معامله راشه درشه کېږي. طبیعتا د دغه عمر هلکان په دغسې مجلسو کې نه کښېني او د لوبو دپاره ولاړېږي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه په دغه مجلس کې ناست و او نه به ولاړېدی. دا د الله جل جلاله اراده وه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوه سي چې د خلقو سره باید څنګه ژوند وسي، نه یوازې د غریبانو او صحرایي عربو سره، بلکې د سردارانو او د قومو د مشرانو سره. نو دی صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې حاضر و. د تاریخ په کتابو کې ذکر شوي دي چې د عبدالمطلب د ناستې دپاره به و کعبې شریفې ته نږدې ځای سمیدی چې هلته به یې د عبدالمطلب دپاره فرش اوار کړي. او د عبدالمطلب زامن به د هلته په انتظار ولاړ و. هېڅوک به نه کښېنستی تر څو چې عبدالمطلب به راغلی، هغه به کښېنستی، بیا به دا نور کښېنستل. تر هغو به ټول په انتظار ولاړ وو، که د عبدالمطلب زامن وه یا نور قریش، ځکه عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په عمر هم کم او کوچنی و، تر عبدالمطلب د مخه به راغلی او هلته به پر هغه فرش کښېنستی. اکاګانو به یې کوښښ کاوه چې دی علیه الصلاة وسلام د دغه کار څخه منع کړي او د دغه فرش څخه یې ولاړ کړي. مګر عبدالمطلب چې به راغلی ویل به پرېږدئ، په ده کار مه لرئ، په والله دغه زوی لرم یوه درجه او مقام سته. نو به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې ناست او حاضر و. تاسې پوهېږئ چې دې مجلس ته به همیشه مشران، مخور او د نورو دایو څخه ډلې راتلي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 2 کاله په دې مجلس کې کښېنستی. او دا یې هم زده کړه چې د قومو د مشرانو سره څه قسم معامله او خبرې کېږي. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 8 کاله سو، عبدالمطلب هم وفات سو، چې دا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دپاره بل واري تیموالی و.